بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو او په ځانګړي ډول د هیواد خارجي او داخلي اهل الخیر رونه چې د خیریه بنسټونو او مؤسساتو په توسط له افغانانو ورونو سره مرستې کوي. الله تعالی دې تاسې ته نور هم د مرستو کولو توفیق در نصیب کړي. خو لکه څنګه چې په دې څه موده کې ډېر داسې خیریه بنسټونه یا هم براینام مؤسسات رامنځته شوي چې هیڅ رسمیت او جواز نه لري خو فعالیت کوي او د دوی مرستې د غیر رسمي خلکو لاسونو ته غورځي چې له امله یې درغلي پکې ډېره شوې ده. په دې خاطر چې ستاسې دغه مرستې تر اصلي مستحقو او حقدارو خلکو ورسیږي، له تاسې غوښتنه کوو چې خپلو افغانانو ورونو سره چې د هر چا په لاس مرسته کوئ نو د هغوی رسمي جواز او د جواز د صحت نیټه هم وګورئ. دا ستاسې حق هم دی تر څو حق مو اصلي حقدارانو او د حکومت تر څارنې لاندې ورسیږي او د جعلکاري او غبن لاره هم ونیول شي. دغه د هر خیریه بنسټ جواز خط ده. ښه په دقت سره یې وګورئ چې په دې کې نیټه هم لیکل شوې ده. په دې اړه د عدلیې وزارت پیغام هم را سره واورئ چې موږ ته رسمي ادرسه رسېدلی او ټولو خیریه بنسټونو ته دغه هدایت شوي چې دغه مهم پیغام تر خلکو ورسوو. هیله ده دغه پیغام په توجه را سره واورئ. جزاک الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وروستیو کې لیدل شوي چې مستحقینو لپاره له بهر او داخل څخه د درنو هیوادوالو خیریه مرستې د ناوړه ګټه غوښتونکو اشخاصو او افرادو او همدارنګه د خیریه بنسټونو په واسطې چې په ناقانونه توګه فعالیت ترسره کوي حیف او میل شوي دي. په دې اساس د عدلیې وزارت له ټولو درنو هیوادوالو څخه چې بهر او یا د هیواد دننه استوګن دي په درنښت غوښتنه کوي تر څو د خیریه مرستو د حیف او میل د مخنیوي په منظور خیریه بنسټونو ته د هر ډول مرستو له استولو څخه وړاندې د هغوی څخه جواز وغواړي او ترڅنګ یې د جواز د اعتبار له نیټې څخه ډاډ ترلاسه کړي. هیوادوال کولی شي د خیریه بنسټ د جواز لیک د شکمنوالي په صورت کې د لاندې اړیکو شمیرو له لارې د عدلیې وزارت سره په اړیکه کې شي او د یاد وزارت له مسؤلینو څخه معلومات ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د ناوړه غوښتونکو اشخاصو او افرادو په واسطې د مرستو د حیف او میل په اړه چې د خیریه بنسټ په نومونو یې له رسمي جواز څخه پرته فعالیت درلود څو موردونه گزارش شوي دي او عدلیه وزارت په دغه برخه کې اقدام کړی او د ګڼ شمېر ناقانونه خیریه بنسټونو د فعالیت مخنیوی کړی دی. دغه راز یاد وزارت د خیریه بنسټ په نوم د اشخاصو او افرادو د ناقانونه فعالیت مخنیوي ته ژمن دی او ډاډ ورکوي چې په دغه برخه کې به له هیڅ ډول هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي.